چې لاړم یو مدرسې ته زمونږ یو ملګری دی هغه سره چې کوم دی ملاقات کوو ودرېدم یو طالب علم رالی هغه طالب علم فریاد کوي او فریاد څه دارنګې کوي د وظیفې بالټۍ ورسه لاس کې دی ما ورته ویل بچیه ولې ما ورته ویل راوړه چې څه راوړي چې وخورو ما ته وایي مولوي صاحب هېڅ نشته پکې نن مې ویل ولې وایي هر چا ویل چې هر څه ګران دي تاسو مولیانو نور څه کار نشته ستاسو طالبانو نور څه کار نشته تاسو د دې علم نه کاروبار شروع کړی دی تاسو د علم نه کاروبار شروع کړی دی تاسو یې وړئ اول ته خرڅوئ ما ویل کاش د هغې مور ته مې سلام کاش هغې پلار ته مې سلام کاش هغې تره ته مې سلام کاش هغې خاندان ته سلام چې تا ته به دغه طالب علم د شپې ودرېږي او تا ته وایي چې وظیفه راوړه زه د مدرسې طالب یم د قیامت په ورځ به الله رب العالمین تام بخي ای مورې واوره ای خورې واوره ای تره واوره تا چې دا کمې پیسې راغستي تا پې کور ته وړه راوړي او دغه وړې بیا راغستې او طالب خوړلې ده دا به طالب علم به په دغې پیسو باندې او د دغې روټۍ په زور باندې قرآن یادوي الله به تعالی جنت درکوي تاسو به دا خیالي چې یاره موږ به یې مدرسو ته چې کوم دی راغله شو بچی بولیږو مدرسې ته مولي صاحبو بس بچی مې درولېږو څه شو طالب علم هغه راولئ مشتاق صاحب ته راشئ میټله هغه طالب تاسو راولئ هغه طالب راوله چې کوم په دغه ویډیو کې وایي چې کله باران وشي وایي موږ د دغه سره چې کوم دی د اوبه چارو کوو ای مسلمانه ستا دا زړه درد نه کوي ستا دا زړه درد نه کوي زه ستا دې زړه تاریان یم چې ته نن په قرآن باندې غیرت نه کوې ستا په دغې بچې دې لعنت شي چې هغه ته یونیورسټۍ ته لېږي او علم دې کوې څه چلو بچیا تاسو چې کله دغه وشي څه چل کېږي باران بیا یو وخت مدرسې کې را ټوټي تاسو چېرته دې قاري نه تپوس کړی دې عالم نه تپوس کړی لکه جواب راکړئ تپوس هم کړی که نه چېرته دې مدرسې ته راغلي یې هغه بل راولئ تاسو یاد وساتئ قسم په ذات باندې دا بچی چې سبا پاسي دا به تا ځان سره جنت ته بوځي لکه جنت ته به م بوځي لکه زه ته ووایه ته چې دغه شان په سرو سترګو باندې جاړې ستاسو مدرسه کې دا ټیل او دا نور هر څه خو پرېږده صرف دغه لږ ځای چې ته پاکې ته به ځان سره خلک جنت ته بوځي جنت ته بیا بوځي لکه مسلمان یو که نه په کور باندې 1 کروڑ روپۍ لګو په مدرسه باندې 1 لاک روپۍ ولې نه لګو لږ لږ جواب راکړي که ولې نه لګو چېرته راغلي یې مبارک شه د هغې جړه رنګ راوړی دی انشاءالله هغې جړه رنګ راوړی دی خو مسلمانه یاد ساته یو ګیله به په زړه باندې وړم یو ګیله به الله ته کوم یو ګیله به خپل نبي ته کوم یو ګیله به چې کوم دی د قیامت په ورځ د غونډو پیغمبرانو په مخ کې کوم ای مسلمانو واوره چې کله ته د قیامت په ورځ باندې ته د شفاعت وې چې ما د پیغمبر اسلام اسلام شفاعت کوي انشاءالله زه به د دنیا نه چې کوم دی د په دې زړه باندې دا ارمان وړم چې الله زه خو تا دنیا ته لېږلی ما علم کړی قرآن مې حاصل کړی الله نن چې کوم دی د دنیا د خلکو نه مرسوا راغلی الله زما مدرسې له خو چاپوړ هم نه دی راوړی الله دا طالبان خو په ګیا کې ناست دي لکه دا طالبان په ګیا کې ناست په ګیا کې قسم په ذات باندې دې مشتاق قلم صاحب جنت ګټلی دی دوی جنتونه ګټلي دي دی موت ته را رسولي دي قسم په ذات باندې زه چې بېګاره سفر نه رالم نو ما ترې دوی هغه ویډیو راواړولم والله چې قسم په خدای چې غونډې مدرسې مدرسینو جړلي دي د دغې طالب دا جړه ما کتلې ده د هغې 2 طالبانو نه تپوس کوي یو ته وایي نوم دې څه دی هغه نوم خو رانیر شو هغه ورته وایي ولې وایي موږ په ګیا کې ناست دي سبق وایو الله 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 ستا کلام ته ناست دي الله زما پې صبر دی الله الله تېره دې صبر چې کوم دی الله توفیق راکړي الله خو انشاءالله د ګیلې خو مې نور ځای نشته دی الله بل درم نشته دی الله ستا په در کې نن سوال کوو الله د هغې چا مال دې جامعې ته راوړه چې هغه حلال وي که تاسو وایئ چې موږ به په علماو احسان کوو احسان به زما منې چې زه ستا مال رالمه او په دې مدرسه کې لګوم او تا ته ویم چې الله به دې جنت ته بوځي احسان به ته زما منې ته به په ما باندې احسان نه کې
که ته په ما باندې احسان کې نو ستا د احسان رنګ نه راوړي او زما به راوړي. موږ هر وخت تاسو هر وخت سپکه موږ علماو پسې ویلې ده داسې ده ولي صاحب داسې ده لکه هر وخت سپکه ویلې ده که نه مشران نه یادوم خیر زم لږ نوجوان یم دې نوجوانانو په فیسبوک باندې د دې علماو د دې مدرسو څومره توهین وکړو ایمانونه یې پرې پرېښودل هر څه یې پرېښودل خو چې کله زمون علماء دا پوسټ کتلې نو بیا تا ته غلط کنځل نه دي کړي ستا کور یې معلوم کړی ټک 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 بچی راکړه چې علم توک ما بل یو کزي کې ویلي مې دا کوم سړی چې په علماو مدرسو پسې بدې ردې وایي مې دا د غونډو نه غټ ډله دی نو ما چې خبره دې غلطه وکړه مې صحیح مې کړې ده دا چې په کور کې څوک مشوره کوي دا په کور کې نه پرېږدي دا چې بار وځي ورته یې بار وځي موږ څه مشوره کوو ویلا کانو چې ته د کور په مشوره کې نه کېنې نو بیا زما د علماو د طالبانو سپکاوی ولې کوې ظالمه